محترم مولوی صاحب ځوانان زامن مې دي نافرمانه دي خبره مې نه مني څور سره وکړم دعا ورته وکړه څور سره کوي چې الله جل شانه هدایت نور ته وکړي د نوح علیه السلام زوی ته هدایت نه وکړي نو څور سره وکړي خو د الله جل شانه فیصلې دي انک لا تهدي من احببت هغه چاته چې تا خوښي هدایت نسې کولی ولکن الله یهدي من یشاء هدایت کول ولا الله پاک دی خو یو شی چې مهم دی هغه دا مهم دی چې موږ او تاسې د اولاد دپاره فکر نه کوو د اولاد دپاره په هغه وخت کې فکر نه کوو چې کله دا نال وي نیال ورته وایست څه ورته وایست چې نیال وي په هغه وخت کې پام نور ته کوو فکر نه کوو چې کله دا درخته سي بې ثمره بیا موږ تاسې غمګین یو موږ ته غالبا 2 ورځې مخکې بخاري شریف کې دا سبق رالی کتاب الدعوات کې د بخاري شریف نبی علیه السلام فرمایي چې کله یو څوک وخپلې کوروالا ته نږدې کېږي د جما په نیت باندې نو نبی علیه السلام یو دعا وویله کې دا دعا وویله که الله جل شانه د دې نږدېکت څخه اولاد ورکړي لم یضره شیطان بیا هغه اولاد نه ګمراه کېږي نو لاندې حاشیه کې ورسره لیکلي دي چې شیطان خو هر چاته هر څوک خطا باسي نو جواب یې دا لیکلی دی وایي دوکه به ورکړي شیطان خطا به یې کړي خو یو مخ نه ګمراه کېږي نو ما شاګردانو ته هلته ملګرو ته وویل ملګري د اولاد د نیکۍ دپاره د تربیې دپاره به هغه وخت لا سړی فکرمند وي چې د اولاد نوم هم په دنیا کې نشته یو سړی د اولاد د پیدا کېدلو دپاره یو قدم اخلي چې خپلې کوروالا ته نږدې کېدل دي هلته بلا د اولاد د تربیې دپاره فکرمند یې هغه دعا کومه ده بسم الله اللهم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا اسانه دعا ده دا دعا دی وویله جما وسوله د دې اولاد پیدا سو بیا دې اولاد ته نبی علیه السلام او شیطان تاوان نه رسي موږ دا کمزوري ده چې په هغه وخت کې غم نه خورو بیا چې کله پیدا سي تربیت یې نه کوو یو کس رالی شکایت یې وکړي عمر صاحب ته وایي دا زما زوی بد اخلاقه دی زما سره جنګونه کوي بې لارې دي عمر صاحب زوی راوغوښتی ولولي هغه عمر صاحب ته وویل حضرت ته زما د پلار څه پوښتنه وکړه ده پر ما څنګه نوم ایښی دی ته زما د پلار څه پوښتنه وکړه ده تر اوسه پورې ما ته قرآن ښوولی دی د زما تربیت نه دی کړی زه حیوان لوی کړی یم چې زه حیوان لوی شم زه به اوس تاوان نه څه ومنم نو اوس چې اولاد نافرمانه دي دعا به ورته کوي د دعا څخه ماسې یو بله لار نشته